یو داسې زناور چې کوم د ترکیانو او منګولو قومي زناور دی. یو داسې زناور چې کوم د غلامۍ ژوند نه مرګ خوښوي او کله هم غلامي نه قبلوي. دې زناور ته په عربي ژبه کې ابن البار یعنی نیک زوی ویل کیږي. د دې زناور نوم دی بیړیا، شرمخ یا لیوه. نور ټول زناور سره د شیر غلامان جوړېدی شي، خو لیوه نه. ویل کېږي چې بیړیا یا لیوه جنات هم لیدی شي او دی په جناتو باندې حمله کوي او جنات مړه کوي هم. د لیوه یو خاصیت دا هم دی چې دی چرې هم مرداره نه خوري او نه دی د نورو زناورو په شان خور او مور نه پیژني، بلکې دی د انسانانو په شان خپله خور او خپله مور پیژني. د لیوه یو خاصیت دا هم دی چې د خپلې میرمنې سره ډیر مخلص وي او د نورو مؤنثو طرف ته ګوري هم نه. بیړیا یا لیوه خپل اولاد پیژني ولې چې د دې مور پلار یو وي. که په دې جوړه کې یو هم مړ شي نو هغه بل په دغه ځای تر 3 میاشتو پورې د خفګان د لاسه ناست وي. بیړیا ته په عربي ژبه کې ابن البار ویل کیږي یعنی نیک زوی. د هغې وجه دا ده چې کله هم د لیوه مور پلار کمزوري او بوډاګان شي نو دی د مور پلار دپاره ښکار کوي او د هغې ډیر خیال ساتي. د لیوه په ښه صفتونو کې بهادري، خودداري، وفاداري او ښه سلوک مشهور دی. چې کله هم بیړیا یا لیوه د یو ځای نه بل ځای ته د قافلې په صورت کې ځي نو د ټولو نه مخکې بیماران یا بوډاګان د هغې نه پس طاقتور د حملې مقابله کوونکې یعنی هنګامي دستا او په منځ کې ټوله قافله وي. د ټولو نه وروستو لیوه سردار روان وي چې کوم په ټولو باندې نظر ساتي چې څوک د خپلې ذمهدارۍ نه غافله خو نه دی او د بیړیو سردار هر طرف ته نظر ساتي. په عربي ژبه کې د بیړیو سردار ته الف ویل کیږي چې د کوم معنی ده یوازې د زرو برابر، یعنی دومره تکړه او طاقتور او عقلمند. د دې نه موږ ته هم یو سبق ضرور ملاویږي چې دا دومره قابل زناور دی چې خپل سردار هغه بیړیا یا لیوه جوړي چې کم قابل، جرأتمند او د لیوو خیرخوا وي. هم په دې وجه ترکیان او منګول دې زناور ته ډیر د مینې په نظر ګوري. که تاسو هم دا قسمه معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه.